د افغانستان کرکټ بنسټ ایښودونکی هغه څوک چې د نشت څخه د ملي هیلو لوبه را ژوندۍ کړه او نن یې نوم د افغانستان له کرکټ له ویاړونو سره یادیږي. ښاغلی تاج ملوک عالم یو کرکټ پال، یو روزونکی او یو الهام بخښونکی شخصیت دی چې دا مهال د میرویس نیکه 3D سالیو کې د میساینک زون د کرکټ مشر روزونکی دی. خو دا ځل یې سفر ځانګړی دی ځکه چې په لومړي ځل هلمند ته راغلی. نن به د ده له خولې څخه د کرکټ د مزل کیسه واورو، د ده له تجربو نه به زده کړه وکړو او د هلمند له خاورې سره به د نږدې پاتې کېدو احساس حال واخلو. ستړي مسئ. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خوا د رسنیو لیدونکو په خیر راسئ. په دې ځانګړې خپرونه کې د کرکټ بنسټ ایښودونکی ښاغلی تاج ملوک عالم را سره میلمه دی. تر پایه مو ملتیا غواړو، را سره اوسئ. ښاغلی عالم، هلمند ته ښه راغلاست. ډېره مننه چې د خپرونې وخت مو راکړ. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی سره کې تاسو ته پیدا صاحب او ستاسو لیدونکو اوریدونکو ته سلام او احترامونه وړاندې کوم. ډېره مهرباني، ډېر خوشحاله یم چې نن د افغانستان په هغه برخه کې یم کومه چې زما ډېره زیاته خوښه ده او یعنې د هلمند په ولایت کې یم او ستاسو لیدونکو سره مخامخ یم. سلامت اوسئ. مننه. موږ هم خوشحاله یو چې په لومړي ځل هلمند ته راغلي یاست. پیل پوښتنه که دا وکړو چې څه شي ډېر وهڅولاست چې هلمند ته راسي او د دې سفر ارزونه مو څه ډول ده؟ سفر خو تاسو ته مخکې تاسو په مقدمه کې وویلې چې درې ورځنۍ سیالۍ دي چې د فسټ کلاس لپاره د غوراوي لوبې ورته ویل شو او دا ځل نو کرکټ بورډ دا نوښت وکړو چې دا په هلمند کې ترسره شي او چې کله ماته خبر راغی چې زه د میساینک زون د مشر روزونکي په صفت باندې هلمند د سفر لرم نو ډېر زیات خوشحاله شوم او ما ډېر ارزو او ډېر پخوانه چې هلمند ته راشم، هلمند ووینم او ځکه د هلمند خلک ډېر تکړه باتور مجاهدین خلک دي. دلته ډېر تکلیفونه په جګړو کې تیر کړي دي او دوی پخوانه چې کله ما کرکټ فدراسیون یو وخت کې چلاو کنه نو د هلمند چې څومره دلته مسؤلینو هغوی ټول ما سره کلک همکار او د هغوی په هغه هڅو سره موږ وکولی شول چې هلمند کې د کرکټ یو اسوسییشن یا اداره منځته راوړو تر څو دغه لوبه وغوړېږي، دې خلکو ته هم راورسېږي. نو دې وجه باندې هلمند ته راتګ زما یوه هیله وه. عالم صاحب، مخکې د دې چې هلمند ته راسئ، هلمند په اړه متصور څه ډول او اوس واقعیت څه دی؟ نو هلمند چې رښتیا خبرې موږ خو افغانستان ما د افغانستان ډېرو ولایتونه تقریبا دا مې خواهش هم ده چې ټول افغانستان وګورم. نو په دې کې چې دغه دا هلمند ولایت او دا سیمې مې نه وې کتلې که نه او پخوا چې دلته نو ډېر جنګونه وو او موږ به زه چې کله په سفرونو کې به هم ملي لوبډلې سره نو د هلمند سنګین او د مارجې او که نه دغه مساکله دغه منطقو کې چې وو د جنګ خبرونه ډېر راتلل او دلته خپل هلمند کې به هم دلته به هم لانجې وې. نو د نور افغانستان کې چې تر څو چې ما څومره ولایتونه کتلي دي د هغوی چې کوم هغه مرکزي ښارونه دي نو ما تصور کوم چې هلمند به ډېر له هغوی نه وروسته پاتې خو چې دلته ما هلمند ولید نو زه داسې ویلی شم چې هلمند ډېر په هغه پرمختللو ولایتو کې شامل ده. ښایسته سړکونه یې دي، سړکونه یې مات دي خو هغه ډیزاین ډېر مزیدار ده. هغه ښاروالي که لږ ته کوشش وکړي ډېر ښایسته جوړېدای شي که نه او چوکونه ښایسته چوکونه لري، پراخې جادې دي او دلته د سایل ښایسته ځایونه دي. نو اوس هلمند ډېر زما ډېر زیات خوښ شو. مننه عالم صاحب. د اوسنیو سیالیو په تړاو کې لږ وغږېږو چې وضاحت هم ورکړو لیدونکو ته څه ډول سیالۍ دي او په لومړي ځل هلمند کې ترسره کول هلمند ته څومره ګټور دي؟ ما خو مخکې مې ویلې چې دا درې ورځنۍ لوبې دي او د دې کې هغه لوبغاړي برخه لري چې دوه پړاوه یعنې درې پړاوه مخکې تېر کړي دي چې انټر کلب ده، ګریډ 2 ده او ګریډ 1 ده او هغه ځای کې ځلیدلي دي چې دې لوبو ته لاره پیدا کړې ده. و دلته چې څوک ښه ځلیږي هغوی څلور ورځنۍ او فسټ کلاس لوبو ته ځي چې بیا له هغه ځای نه هغوی ټسټ کرکټ او نور افغانستان ته هم لاره پیدا کولی شي. نو غټ اهمیت ډېر زیات ده او هلمند ته ګټه دا ده چې یو خو دا ده چې د هلمند خپله هلمند ته هغه معنوي ګټه
چې هلمند ډیر مطرح شو په دې لوبو سره په ټوله دنیا کې ځکه یو د افغانستان کرکټ بورډ هغه مین صفحه تقریبا 3 میلیونه فالوورز لري او همدا چې دا زمونږ هر لوبغاړی مینوال لري د سوشل میډیا کې ډیر فعال دي ډیر مینوال او هغه چې هر کان ویډیوګانې نشري هلمند نو ډیر زیات مطرح سم مطبوعاتو کې کنه یو دا خبره وا او دومره خبره دا دومره پیدا ده چې دلته ځوانان بدین روسته حسول کیږي چې را دلته ورته فیسیلیټي هغه شته دي کنه امکانات برابر دي اکیډمي شته ده ګراوند شته ده ځکه تاسو ته وایم مخکې ما مرګرو سره اکثره موږ د خپل منځي باس کې دا خبره کوو چې په 2008 پورې موږ چې منوزوري کلو بکوله چې خړ خاورې ګردونه او پتیګو کې نو موږ بارمانو چې کله به د شولو میدان کې موږ لوبګو چې خسته شین چمن او پاک ستر ماحولي نو اوس 2 کال وروسته موږ په هلمند کې د یو ماحول لرو الحمدلله دا د خوشحالي خبره ده د هلمند ځوانانو لپاره دا ډیر خسته یو فرصت ده چې دینه ګټه واخلي او کرکټ تر راشي او د دې لارې دوی مخکې پرمختګ وکړي نن عالم صاحب لوسنی حالت څخه ډیر لري ولاړ سو تاسو لمړنی وختونو ته د افغانستان کرکټ ته څه ډول داخل سولاس او بنسټ مو څه ډول کښې شوی که څه هم دا پوښتنه به شاید ډېر وخت درڅه سوي خو بیا هم شاید چې را تازه یې کړو او لومړنۍ خاطرې به څه نو دا هغه د هجرت وخت کې موږ په پېښور کې دا لوبه کوله ماجرو کې کیمپ زمونږ 1988 کال نو هلته موږ لومړی ټینس بال سره شروع کړل لکه څنګه چې هر یو لوبغاړی ټینس بال نه شروع کوي اکثریت ځایونو کې کنه هغه ځکه هغه ډېر اسانه تمامېږي بیا همداسې شوق زیاتېده او بیا کله به م هاډ بال ته مخه کړه کله به م ټینس بال ډېر کوو بیا 1996 کې چې و د موږ کابل کې مرګرو افغانستان لوبډله پاکې پېښور ته راوستله الله د نوري صاحب او هغوی سره مالته تماس ونیو خو هغوی موږ ته د لوبو اجازه نه کړله وایي تاسو افغانستان ته لاړ شئ بیا لوبه وکړئ بیا هغه د اسلامي امارت هغه لومړی دور ختم شو هغه نظام بیا دلته د کردي صاحب حکومت راغی نو موږ بیا دوباره دغه لوبه احیا کړله او موږ بیا هڅې شروع کړې چې افغانستان ټیم چې کوم تقریبا ګډوډ شوی و موږ بیا دوباره هغه ریمینج کړ او موږ هغوی په هڅو سره په 2003 کې بیا د آسیایي شورا سره غړیتوب ترلاسه کړ چې زموږ رسمي لوبې هم په همدغه کال شروع شولې ستاسو د رول په اړه که ووایي په لوبډلې کې ستاسو رول زه خو لا اوله راغلی وم د لوبغاړی په صفت باندې او ما ډېر وخته پورې ما په ولایتي ټورنمنټونو کې هم لوبې کولې چونکې زما 2 ورونه نور هم کریم صادق او استی ګلابي ده نو هغوی هم ښه لوبغاړي وو نو دا چې ما دا بیا مناسب ونه ګڼله چې موږ 3 ورونه یو ټیم کې اوسو نو بیا ما کوچنګ شعبې ته مخه کړله بخش ته او په هغه کې ما بیا ډېرې تجربې نړیوالې کورسونه وکړل او ډېر کمپونه مې د خارجي روزونکو سره بیا هم کار وکړلو او بیا د لوبډله ما سره وه همداسې د دوی پرمختګ ادامه لرله د 2004 کال کې آسیایي شورا لوبه کې موږ په لومړي ځل برخه واخیسته اول ته چې کله موږ لومړی لوبه اولنۍ کامیابي ترلاسه کړله د هغه په خلاف د بحرین او دویمه د کوربه مالیزیا په خلاف باندې او زمونږ طرف هلته روزمنګل لومړنۍ سلیزه هم ترسره کړه چې هغه هم ډېره ښه خاطره وه او همداسې بیا په موږ لوبو ته دوام وکړو 2006 کال کې بیا موږ د لوبډله انګلینډ ته زه د ICC جلسې ته انګلینډ ته تللی وم نو هلته بیا وګرځېدم د افغانستان لپاره مې 8 لوبې برابرې کړې او لومړی ځل چې افغانستان افغان لوبغاړي هلته لاړل انګلینډ کې موږ کاونټیانو کې لوبېدو او موږ سره په 2 لوبو کې یوه بایلودله چې درې پکې ډېر غټو کاونټیانو لکه ایسکس او لکسټر شایر او یو بل هغه وه د هغوی یو پوهنتون ډېر خطرناک لوب را نو ډېر تیز ټیم یو نو هغه سفر موږ ته بیا ډېره ګټه ورسوله همداسې 2009 کال کې بیا موږ آسیایي لوبو نه موږ لاره پیدا کړله 5م ډیویژن ته که تاسو هغه د کرکټ یوه ډاکومنټري کتلې وي هغه کې د هغه او 5م ډیویژن کې موږ وګټو که نه چې هغه ډېر سخت حالت کوي نو هغه ځای نه بیا موږ همداسې 4م ډیویژن او 3م ته راغلو 2م ته راغلو او بیا هم د 2009 کال کې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو هغه غړیتوب ترلاسه کړ مننه کله چې افغانستان نړیوال کرکټ ته ورسېد هغه وخت ستاسې او ستاسو د لوبغاړو احساسات څه ډول وه کولی شئ یو خاطره یې راسره شریکه کړئ
خاطر خو ګوره د چې ولکه مونږ چې د 5م ډیویژن کوو د 2008 او 9م مینز د څه وختو کنه نو ته کې نو چې مونږ په داسې حالت کې سفر کړو چې مونږ ته د مونږه وخت کې کرکټ بورډ خپلواک نه اولمپیک پورې تعلق لري نو د اولمپیک کمیټي مونږ ته €1 هم ورا کړي دا غا د سفر خرچ وي د غل لپاره کنه د مصارف لپاره شلته لاړو مونږ لزا نړیواله شورا به هغه کنه د هغه بس ډیلی الاونس ورته وای کنه هغه به راکې هغه د اصول کې نو چې لوباړو ته پیسې نه ورکولې نو موږ د چواله سره مخسلو چې بس په ټول ټیم سره چا سره 50 پاونډ او چا سره سلو هغه دورو کې هغه مالکانو نه شریک بم شانه غستله گزاره پکوله نو بیا موږ ډیر حالت په مشکلاتو سره مخسلو ډیر زیات چې کله یو کال درسته موږ د نړیوالو لوبو غړي ته تر لاسه کړ او بیا لږ سمو درسته موږ د شلوريز نړیوال جام تلاره پیدا کړه چې کله موږ په اماراتو کې د غوراوي پړاو ل ایرلند او وګټ ایرلند او وکړه چې ټیمو لکه دا موږ ته موجوده وکړي چې اوس یا د استرالیا او یا انډیا ټیم د شکوي ټیمو او موږ سره الته موږ فائنل تر وګټلو نو لمغه سره بیا د موږ نړیوال شورا سره زمونږ تقریبا یمنګ بودیجه شه دا هغه $100 میلیون شوله زمونږ نړیوال سفرونه یعنی یو دم یو پرمختګ رامنځته شو کنه نو موږ هغه ورځ چې موږ سره په جیب کې €1 نه او یو کال وروسته زمونږ د مامورین پیدا سول کرکټ بورډ کې او د فدراسیون کرکټ په بورډ بدل شو کنه او مامورین پیدا شول معاشات پیدا شول لوبغاړو چې کله لومړي ځل تنخواه واغستله نو هغه ډېر ښه شی به مننه عالم صاحب ستاسو برکت دی چې افغانستان کرکټ تر دغه سټیج را رسیدلی دی اوس موږ دا دی چې هلمند کې 3D سیالۍ ترسره کوو که بیرته د روزنې برخې ته راسو او وپوښتو چې ستاسې د روزنې تګلاره څه ډول ده تر ډېره تمرکز مو پر تخنیکي اړخ دی او که پر رواني چمتووالي دی تخنیکی اړخ ډېر ضروری ده هر کوچ ته ضروری ده کنه چې لوبغاړي د لوب په دوران کې بیا یو کوچ هم او تخنیک د لوبغاړو نه غږی د مسابقاتو په دوران کې په تخنیک باندې نه غږیږي ځکه هلته دومره وخت نه چې ته د لوبغاړي تخنیک بدل کړي نو هلته موږ صرف تکتیکونو نه کار اخلو او موټیویشن یا تشویق نه کار اخلو کنه چې ډیر زیات دا کوو او لوبغاړي هڅو چې هغه پرمټ مطابق شلوري زی که د 500 ورځي او کله چې ټیسټ لوبي چې غټ صبر غواړي نو تاسو تجربه نه کار اخلو د یو روزونکي په توګه د یو لوبغاړي لپاره مهم مهارتونه کم ګڼي چې هغه باید یو لوبغاړي په ځان کې پیدا کړي تخنیکی ور کرکټ کې چې دا ځانګړي شاټونه دي کنه او د دې هغه کوچینګ په اصطلاح کې ډریلز ورته وایي د دې تمرین کېږي پریکټیس کېږي نو کوم لوبغاړي چې هر لوبغاړي منظم شیډول ولري منظم پریکټیس کوي هغه پروفیشنل لوبغاړي سار ناراضي ماخامه پورې دغه ټول لار شي معلومي چې د ما فزیکی وخت تمریناتو وخت دا د فیلډینګ سیشن می معلوم ده بالینګ کومه ک بیټینګ کومه کنه سمره کومه او هغه شدا هغه هر شي کوم منظمي او هغه تاسو مهم هغه ویل د مهارتونو ویل کنه نغه د کرکټ شاټونه دي چې کرکټ کې ډرایو دا کټ دا فول دا سویپ دا کنه بس دغه شانو کې چې پریکټیس کوي او ماهری نو په لوبه کې دغه د کامیابیدو امکان ډیر وي او عالم صاحب د یو چټک توپچونکي لپاره تر ټولو ځانګړی مهارت به پاره کې څه وي چې چټک توپچونکي باید ولري متاسفانه منګه دا تر اوسه نه د کشف کړای کنه ځکه تر اوسه موږ افغانستان کې یو نیم سول پورې بالر ونه لاره او کار په پیروان ده نو د دې چې دا مسره د دې اډیا شته ده زه الته کوم د زمونږ ایچ پی سی ډپارټمنټ ده هغه د دې هڅه ډیره کړې ده او اوس موږ په کوم د ننګرهار کې کوم د ایچ پی سی مرکز ده نو پاره کې چې دا اوس الته د سپیډ معلومولو ماشين سورزه کې د شي راغلی یا براشي نو اېدې د پاره چې دا فزیکی تمرینات ډیر وړي کوي مضبوطه باډي ته ضرورت ده پوه شولې او د هغه د ځینې دومره سخت هغه نه غواړي
بس چې موږ کدا ماشين ماته لاس راسي چې د بالر سپیډ لیول معلوم کوم چې څومره کوي نو هغه نورسته موږ باندې دغه ځینې سپرینټونه دي او د ځینې هغه د ورزشونه دي ایکسرسایزونه دي چې دغه لاسونه مضبوطي وږي مضبوطي دغه د تایز موږ ورته دا ورندونه دای مضبوطي نو یو بالر کول شي چې ډیر تیز بالو کی او عالم صاحب څه لامل کېدای اسلام افغانستان 350 وراخه د سپیډ لرون کې چې ټک ته بچون کې مشتون نه دی احساس کړی ولې او مخ خبر وکړه کنه بالران هغه کوم د لپاره کوم مهارت ده هغه مونږ کوچز ته تر اوسه نه معلوم رښتیا خبره وکم ځکه کوم ګورو اکثریت بالران دی په دنیا کې چې هغه د تورست وای دا مړوند ده کنه نو هغه په دې باندې کیږي ښه کنه نو د دې وشتل ډیر ضروری ځینې وخت یو بالر ته وای چې د سی بال کې لکه وار کنه کوم مثال وای په دنیا کې وګورو شعیب اختر د سی بالینګ کول لکه خاره لکه وار چکی لکه د سی بریټلیو مې یو ځل انګریزانو سره یو پریس کانفرنس لندن کې نو ما دا وکړه ملي منګه مې داسن د دنیا تیسترین ده هغه ویل چې څنګه بریټلی تاسو مې داسن و څو پورې کې ملي 15 وخت پورې وایي ته بریټلی او 15 او شعیب اختر په 15 پورې کې څنګه تیز ده ما ورته ملي هغه بل الیګل د غیر قانوني د ملي وار کوي هغه ډیرو خندل وار نه ده دا یو تخنیک د وشاوي هغه استعمالي د ورزون کې په توګه عالم صاحب یو لوبډله په پرله پسې ډول خپل لوی بایلي په څه ډول کولی شي د هغو روحیه بیرته تازه کړي او راویې ګرځوي د کوچ په صفت باندې به ځینې بدلونونو ته بیا اړتیا لري لکه مثال په ډول باندې زمونږ د میساینک لوبډلې کې کوم کپتان وکنه هغه په دولو بکې ونه ځلېده نو ډېر په تاثیر راندې ماته یو دومره خبر وکړه چې کرکټ کې ما خوشحالي نه لیدلې نو بیا ما دغه پوزیشن بدل کړ اوپننګ نه مې ون ډاون په ون ډاون باندې هغه یو ځل و ناټ اوټ کړل نه 15 ناټ اوټ کړل بل څنګه نه خوشاله و اوس خوشاله و نو ځلې بدلونه بکې او لوبغاړو کې چې کوم نیمګړتیاي هغه باندې بکار کوي او د لوبغاړو مورال بجک ساتي ډیر به کریټیسایز یا به اعتراض بنه کوي چې دا چې بلم بیلو دلو یا تاسو نشي کولای کنه بس هغه خپل نیمګړتیاو باندې کار کول دي د زونونو ترمنځ د استعدادونو د ویش په اړه ستاسو نظر څه دی کوم زون ډیر کوي او کوم زون ډیر شاته پاتې دی یا رضا شاته پاتې ورته نشم ویلای ځکه چې دا لکه مثلا یو دا کرکټ خو ډیر زیات په میساینک او سپینغر زون کې ده نو دا اوس زمونږ نور لکه مرکزی زون کې اوس ډیر کرکټ را پیدا شوی دی چې رښتیا خبره کابل کې اوس تقریبا 15 اکیډمي نه دي خم مجهزه ایندورم لري او زمونږ د اموزون او د بوزون دا هغه د امپروومنت په حالت کې دي او دوی نه لوبغاړي اوس مخکې را روان دي لکه موږ ګورو کنه لکه بشیر احمد چې اوس دغه کنه ملي ټیم کې دا کنه او د شه ابل نومانشاه وزالته انګرار کې رمضان جام تر هغه نو ډېر حیرانون کې لوبي وکړل نو د شه ټالنت روان دا د موږ او د موږ هدف هم دا ده چې نو روزونو نه حتی چې موږ دم یو ارزو ده چې د نورو ژبو موږ د افغانستان کې کوم اقلیتي ورونه دي هغه نه لوبغاړي راشي ټیم کې ولوبي عالم صاحب که بیرته د هلمند له کرکټ سره پیل کو په هلمند کې زیات استعدادونه شته د کرکټ د لوبغاړو او دوی لا هم په کورني کرکټ کې ورته چانس نه دی ورکول شوی ستاسو په لامل به څه وي او ولې په خاص ډول د هلمند کرکټ لوبغاړو ته بل چانس نه ورکول کېږي ګوره استعداد په ډیرو کسانو کې راځي اوس کومنګ ووینو نو د هند په کرکټ کې ولې مخکې د دنیا کې په هند کې 100 لک خلک لوبي کوي همدا چې د نور ملکونو در واخلم کنه چې څومره ډیر زیات لوبغاړي په لوبه کې مصروفي هغه کې به استعداد او ټالنت راوځي راپورته کیږي نو چونکه هلمند کې د سیم امکانات نو مخکې چې لوبغاړي مخکې راغلي وای و چې اکیډمي کې هغه پریکټس او تمرین کوي دوی او بیا میدان کې سیمیچ کوي هغه تمرین دوی میدان کې عملی یعنی هغه دغه تمرین ده میدان کې لوبه کول نو هغه ته میچ پریکټس وایي کنه نو دا چې اکیډمیک ته پریکټس او میچ پریکټس نو د سره لوبغاړي ډېر تکړه کیږي نو راتلو امیدواري مچ راتلو کې انټر کلب کې چې هغه شي دا دنه بډیر لوبغاړي راپورته شي او د مال د علمن مسولینو هلم هم دادا چې دوی لوبغاړو ته ډېر زیات لوبي په دې میدان باندې ورکې د سنش د میدان ته دوی الته تعالی لګول او سره په کنټرولمنټو ته په انتظاري دلته به د لوبي ته یو کې چې لوبغاړو
هغه تخنیکی سوال وړي شي. او څومره ډاډ ورکوي چې د هلمند لوبغاړي به په راتلونکو لوبو کې برخه ورته ورکول کېږي او تاسو به څومره سپورټ کوئ؟ مثلا د یو روزونکي په توګه هلمند دلته رالاست، هلمندیان مو ولیدل، کرکټ لوبغاړي مو ولیدله، تاسو مرکز کې به د هلمند د لوبغاړو په اړه یو ډاډ ورکړئ چې په راتلونکو سیالیو کې د دوی حمایه وکړي؟ حتما ولې نه، بالکل. زه خو وایم چې دا غنه من کرکټ باره کې چې څومره خبرونه سوشل میډیا یا نور کېږي کنه دا اکثریت رښتیا نه وي. پوه شوې؟ الته شفافیت شته ده، سلیکشن کمیټه ده چې څوک تکړه او رنځو کې یا وکټ واخلي دغه ته حق څوک نشي خوړلی. هغه بیا خپل مینوال غواړي چې هغه راپورته کړي او دغه خلک غواړي چې نوې لوبغاړي هر سړی خوشحالي. نو زه ډاډه یم که چېرته دلته خلک هلکان ښې لوبې کوي پورته راځي حتما سپورټ کېږي او موږ ایز ا کوچ بیا موږ حتما کار پرې کوو. د هلمند د لا ښه کېدو د کرکټ د لا ښه کېدو لپاره به کوم وړاندیزونه ولرئ؟ نو زه خو دا مخکې مې دا خبر وکړله چې یو تخنیکي به خو دا ده چې لوبغاړي ځوانان لاړ شي یا اکیډمیانو کې پریکټسونه وکړي او بیا دوی دلته متواتر کنه د کلب لوبې د جریان ولري، ټورنمنټونه دلته دایر شي او لکه دلته د تجارانو کور آباد موږ دلته راغلي موږ ډېر عزت یې وکړو، ډېر موږ ونازولو. دوی شوق هم باید د باعث چې دوی هم لوبډلې ولري. اوس که زه چېرته ننګرهار مثال درکړم، په جلال آباد کې هر کلب سپانسر لري، یو تجار په خپل نوم باندې هغه جوړه کړې ده، حتی چې د لوبغاړو هغه قیمتي بوټان بیټونه سامانونه ورته اخلي دغه ټول ضرورت پوره کوي. نو دلته دې هم دغه راوړاندې شي، د تجاران دې راوړاندې شي، د شرکتونه دوی لوبډلې جوړې کړي او د هغو بیا ټورنمنټونه دایر شي. نو دې کې څه ده ډېر ټیلنټ څه ده بیا نور هم راښه کېږي مخکې راځي. عالم صاحب که درته وویل سي چې بیا ځلې هلمند ته ولاړ سه، هلته لوبغاړو ته روزنه ورکړه، هلمندي لوبغاړو ته، وبه یې منئ؟ حتما زه بیا انشاءالله زه راځم او دا هلمند زما خپل کور ده او ډېر خوند مې ترې واخیسته د سفر نه. بیا به هم راځو. مننه. که نړیوال کرکټ ته ولاړ سو، ستاسو په نظر افغان لوبغاړي د نړیوالو لوبغاړو سره په کومو برخو کې شاته پاتې دي چې هغوی معیار ته ځان ورسوي؟ داسې ده چې هر لوبډلې خپل سټایلي، لکه مثال په ډول باندې که درته ووایو هندوان دي که نه یا د انډیا والا، هغوی چې دي ډېر ټکنیکل دي که نه، د هغوی ټول ډېر د هغوی ډرایبس د هغوی شاټونه ټول ټکنیکلي صحیح وي او هغوی دا مټې نه د مخکې ما د رسټ خبر وکړله د مړوند که نه، هغوی دا واړه دي. پوه شوې؟ دا یې واړه دي. نو هغوی دا کلیک او دا ډرایپ او که نه بیک پوټ او دا شاټونه یې ډېر ښه صحیح لګېږي. د ویسټ انډیز د لوبغاړو سټایل به چې وګورو هغوی غټې مټې دي که نه، هغوی ټولې شپږیزې او څلوریزې د هغوی پخوا نه که وګورو کرس ګیل او پولارډ او دا ټول که نه د رسل او دا غټو شاټو باندې هغوی د سنګل او د 1-2 او سټرایک روټیټینګ دا نشي کولی. د موږ سټایل د افغانستان سټایل ورته د ویسټ انډیز ته ما مخکې دا خبره څو ځله کړې ده. موږ هم نظونه په غټو شاټو راځي، ډېر کوچز راغلل، افغانستان د لوبغاړو سټایل یې بدل نه کړ. نو زه داسې نه وایم چې موږ لوبغاړي نورو ټیمونو پاتې دي، بس سره په هغه ښه ورځ غواړي، په یو ښه پلان غواړي او تشویق غواړي او د دې استعداد موجود ده. اوس چې موږ تاسو ولیدل که نه موږ غټو ټیمونو نه لوبې وګټلې، د نړیوال جام سیمي فاینل پورې لاړو. نو زه داسې نه زموږ د پرمختګ په حال کې یو هغه انګریزي کې ورته وایي ایډجسټمنټ ښه که نه، موږ سره په دغه هغه کې دغه لیول کې ایډجسټ وو یا موږ لږ مضبوطو ټیمونو سره ډېرې لوبې وسي. نو بیا موږ خپل لیول باندې پورته راغلي یو. آسیایي شورا لیول مخکې ما ذکر کړ، هلته موږ 15 کاله سټرګل وکړ، مشکلات هم برداشت کړ. بیا موږ د ایسوسییټ لیول ته راغلو، آیرلینډ او کینیډا او سکاټلینډ د ټولو ټیمونو نه موږ مخکې سو. په دې بیا د فول ممبرشپ سو که نه، په دې کې دا نور وره موږ سریلانکا نه څو ځلې په غټ سټیج وګټلې، بنګلادیش موږ داسې حالت ته رسولی چې خپل اعتراف وکړو چې موږ دوی نه لوبې نشو ګټلی. نو هغه د زیمبابوې حالت وګوره که نه، دغه حالت کې چې موږ د هغوی ټیم ډېر تباه او برباد کړ که نه، او دا نور هم چې روان یو. پاکستان وګوره موږ سره ډېر میچ هم تقریبا نشي کولی اوس، او د یو انډیا که نه هغه ته هم هغوی سره به هم انشاءالله ټیم وخت غواړي لږ.
او علم صاحب افغان کرکټ باید پر کوم فارمټ لوبو ډیر تمرکز وکړي او تاسو په کوم فارمټ لوبي ډیر غوړه دي چې افغان کار وکړي؟ اوس نن ما یو خبر واورید چې افغانستان شاید ټیسټ چمپionship کې شامل شي چې ټیسټ کرکټ دغه ټیمونو سره بیا ټورنمنت ده کنه څو کال دوام کوي 2 کال نو ټیسټ کرکټ ته موږ خلک په کم نظر بنو ورته ګوري د مرحمت زده سينه وایم خو لکه موږ هغه توجه ډیره په وایټ بال یا په سپین بال کرکټ ده نو موږ باید ټیسټ کرکټ ته ډیره توجه وکړو ځکه چې کوم دلته چې اوس ګورو د په دې 3 ډے کې کنه دلته چې کوم استعدادونه را دي د سنچران یا ډبل سنچري پوری ول شوله بالران دي یو کنه او د شوق اوس خلک لکه د موږ 13 د ټسلو بچو زیمبابوے سره اخري دې باندې ډیر موږ خلک هوادوال اکثر ته پښتنه کولای د پهلوان څنګه کیږي یو کنه لکه ځانې پوي کولو کنه لکه موږ د خلک د ټیسټ کرکټ سره آشنا مو چل څنګه لوب غټل کیږي مساوي کیږي سره کم کنه نو دغه چې دا ټیسټ کرکټ ته ډیره توجه پکار ده د بورډ نه دا ما خواهش تا کنه او د بغړ نه مې خواهش تا چې ټیسټ کرکټ ته پکمن کومونه ګوري خیر د کدومره ډیر مالی امکانات کې نشته کنه خو ټیسټ معنی نه وازمیخت چې ټیسټ کرکټ کې خلک لوبغاړي سره جوړ شي بیا نور اسانه کیږي او تاسو په نظر په افغان ځوان لوبغاړو کې پراتونکو کې به د کرکټ ستوري څوک وي؟ یاره زه دا به مشکل سوال ده ډیر زیات ځوانان دي او زه به د چا نوم واخله مزینه پاتې کېږي به خفه شي خو ډیر ځوانان شته دي چې لنډ وخت کې وورو ان شاء الله. او د افغان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د ګټلو لپاره څه اړتیا لري؟ نړیوال جام خو د ټولو هیله ده او دا په 2019 کال کې د هغه ډاکومنټري چې واټ اف د ایشز دی هغه یو شو په سکاټلند کې الته چې کله په غټ سکرین باندې هغه ختم شول نو بیا الته یو کوېشن انسر یو سرمنی ولګي چې موږ چناست نو مانه یو انګريز پښتنه وکړه چې واټ از نیکسټ کاینه تاسو نور بل څه پلان ده مالې مخکې موږ مخکې پلان دا چې ورلد کپ ته وځو مالې موږ نیکسټ هوپ دا ورمان دا چې ورلد کپ وګټو نو دا موږ لوبغاړي د تاغه دی او خلکو دا خواهش ده نو ان شاء الله زما دا امید ده چې افغانستان به نیوزیلند نړیوال جام ګټي کاغه د انډر 19 ک ټي 20 او ک 500 وريزو او ک علم صاحب د افغانستان د کرکټ بورډ مشري په لاس درکول سي کوم بدلونونه براولي؟ یاره دا مشري خو مشکله ده چې لاس تراسي پوښل بدلونونه خو اتمن اره اداره چې راځي کنه نو یو نوښت کوي ځکه هغه کنه موږ په خوا دا قانون وکنه چې هر اداره برغله هغه به یو نوې کار چوکو بیا به دا نتاکانو به دا خبره کوله چې په لومړي ځل چې کنه په لومړي ځل چې لوبو شول په لومړي ځل چې ټورنمنت غره نو هغه خپل هغه پرفارمنس وکړي نو باتمن به بدلونی ډیر جوړ. د افغانستان د کرکټ راتلونکي څه ډول ویني؟ د افغانستان کرکټ راتلونکي ډیر روښانه وینم هغه په دې هغه باندې چې ډېر ځوانان غواړي لوبي وکړي کنه په سلګونو لوبغاړي ولایتو کې په لوب باندې بوخت ما مخکې د انډیا مثال ورکړ چې هلته په لکاو لوبغاړي لوب کوي نو هغه لمنه چې کله ته بیا یو ټیم جوړیږي نو اتمن یو زبردست ټیم او کوته چې د سلو 200 کسانو کې ټیم جوړه نو هغه به اتمن یو کمزوري وندي نو چې څومره لوبغاړي ډیریږي او د هغوی لپاره لوبي ډیریږي اوس موږ وګوره د ټول سره وکړ لوبغاړي اوس مصروف دي کنه اوس موږ یو لوبډله په نیپال کې د انډر 19 د موږ یو لوبډله په اماراتو کې دالته درړخي سیریز د ورځنی لوبې دلته شروع دي او پسې پس کلاس ده د موږ نېشنل ټي 20 کپ ده پګیزه روانه ده ممکن افغانستان پریمیر لیګ وشي سفرونه دي ولایتو کې میدانونه دي ډیر کرکټ کیږي نو افغانستان کرکټ او د خلکو د موږ د افغانستان د خلکو هغه سپورټ او حمایت ډیر زیات ده موږ هیڅ کله دا لوب د موږ د ملت لوبغاړي هڅي چې لوبي وګټي او یې بینلی ځکه خو په ګټلو باندې هغه دومره سوپر سټاران شي او چې بیلی بیان هغه سال جوړي. او علم صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه وایي له هلمند څخه کوم داسې څه به وړي چې تاسو ذهن او ژوند کې به تل پاتې وي؟ ولا چې رښتیا یې کنه نو دغه د هلمند ښار کې چې موږ څومره وخت تیر کړ نن نیازي صاحب دا خبره کوله چې هلمند خو موږ یعنی د خلکو د تشویق او مینه یو طرف ته موږ دا د منطقي ولیدلې کجکی د کوم بند شو ډیم هغه ډیر زیات خوند راکړ ډیر یو خسته منظره لرله ډیر برنالته موږ ډیر ویډیوګانې اکسن وباسل او یما لپاره چې دا و چې سنگین لوسوالي مې شولې ډېر خوشاله شوم
او د لشکرګاه ښار کې وګرځېدم شپې منګه په کشته کې څه کم د هلمند په سیند کې په کشته کې چکر وهه ډېر خوند وکړ او دلته چې دا منګه کنه چې څومره خلکو سره یعنی به شمار خلکو موږ سره عکسونه باسل دې خلکو لهجه مینه محبت ډېر زیات د ټول موږ سره به یادګاري. مننه عالم صاحب، ژوندی اوسئ چې وخت مو راکړ، کور مو ودان. ډېره مهرباني. خیر اوسئ. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د خپل رسنیو لیدونکو د تاج ملوک عالم سره زموږ ځانګړې مرکه همدومره وهیله ده چې د تاج ملوک عالم له ناویلو څخه خبر سوي یاست او هغه څه چې نو اس ور باندې خبر ترلاسه کړی وي. زموږ دا ځانګړې مرکه هم دلته پای ته رسیږي. له ملتیا مو ډېره مننه.